د وخت نظر مې د ژوندون په غریبۍ کې ګرځي د وخت نظر مې د ژوندون په غریبۍ کې ګرځي څه لیونی دی ستا د سترګو په مستۍ کې ګرځي او روانه دې نشي نادان صاحب روانه دې نشي دا زما او ستا د مینې دنیا روانه دې نشي دا زما او ستا د مینې دنیا که څوک زما او ستا د ژوند په بربادۍ کې ګرځي او دې ښار کې ډېر لیوني شته دی چې ځان نه پیژني دې ښار کې ډېر لیوني شته دی چې ځان نه پیژني سارا کې اوسي خو په چم د لیونۍ کې ګرځي او که په قسمت وې ما به خپله برخه وړې وې خو که په قسمت وې ما به خپله برخه وړې وې خو د تقدیر جنگ مې د حالاتو جواری کې ګرځي او دا ښار به لوټ شي چې زلمی یې په رڼا ودوي دا ښار به لوټ شي چې زلمی یې په رڼا ودوي ډاکه به کېږي چې د شپې په خاموشۍ کې ګرځي او ستا د یادونو قافلې چې راله راشي خشم ستا د یادونو قافلې چې راله راشي خشم ګران به تر کمې د جنون په تنخوایۍ کې ګرځي مننه جي ملګرو سلامونه نیکې هیلې او ډېر زیات احترامات محبتونه او ښه ساعتونه ومنئ خپرونه ده غزلزار او زه یم غازي نادان قدرمنو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په دې خپرونه کې موږ د لیکوالانو سره کینو د هغوی په ژوند او فن او شاعرۍ خبرې کوو تاسو سره معرفي کوو په دې نننۍ خپرونه کې موږ سره د صوابۍ د سیمې یو داسې زلمی لیکوال ناستې کوي چې ډېر ښه شعر لیکي ډېر ښه فکر لري په پښتو مین دی په پښتنو مین دی او بیا په شاعرۍ مین دی ښاغلی اشفاق ګران صاحب نومیږي 12مه روژه ده دا خپرونه را جوړه ده او شاهي باغ دی پېښور دی ډېر ښه ماحول دی نو ګران صاحب تاسو ته په دې خپله خپرونه کې هرکلی ویم او ژوند څنګه روان دی ډیره مننه غازي نادان صاحب چې په دې سخت وخت کې مونږ خواله رالی او مونږ له دومره عزت راکړو الله دې قدرمن کا او باقي بس ژوند روان دی خو ښکلی شکر دی الحمدلله خوشحاله یو پکې بس الله دې امن راولي او په امن خوشحالیږو او بس لګیا یو څه ټک ټوک ډیوټۍ میوټۍ کوو صحیح ده په صوابۍ کې د کوم ځای تاسو صوابۍ کې چې زه ډاګۍ سره تعلق ساتم صوابۍ ډاګۍ او پېښور کې جاب کوم صحیح ده دا راته ووایه اشفاق چې د خپلې شاعرۍ آغاز دې کله کړی کومه وخت چې شعر دې ولیکو شاعري خو نادان صاحب زما د ډېر وخت نه خوښه وه او اورېدله به مې ډېره زیاته خو دا ده چې وخت به نه میلاوېدو دومره ذهن به هم دغه و چې کارونه به هم زیات و هر څه به زیات نو اوس دا لږ وخت شو تقریبا په 2020 کې زما وایي چې یاره زه دومره مطلب ډیپ شاعري اورم نو زه ولې خپل څه نه شم لیکلی که نه نو بس په د 2020 نه پس تقریبا چې ما خپل شعر بیا ولیکو صحیح ده داسې یو شخصیت چې د هغه نه دې زده کړه کړي که نه داسې کتابونو نه زده کړه کړي یا په ماحول شاعرانو ماحول کې ناستې غونډو کې ناستې ټولنو کې ناستې جی ما خو غنی خان بابا ډېر وخت کتلی دی او رحمان بابا مې هم کتلی دی خوشحال بابا مې هم کتلی دی او حمزه بابا مې هم ډېر کتلی دی د دې نه زه ډېر متاثر یم او ډېر ښکلی ذهن او فکر شاعرۍ کې دې څه پرېښې نه دي موږ هغسې هغه خپله هیله وکړو که نه موږ ورسره رسې هسې د پړي سر نیولی دی او نور که په رښتیا وي که نه نو خبره دا ده چې لکه شاعرانو سره خو ناست پاس ډېر یم خو داسې پټ یم لکه چاته مې ځان شو کړی نه دی او البته شاعر ملګری مې کلي کې شته دی اسدعلي اسد صاحب ما به چې کله خپل غزل ولیکو نو ما به هغه ته ورسینډ کړو هغه سره به کېناستلم هغه سره مې خبرې په هغې باندې وشولې نو هغه ما ته ویل چې یاره ته لیکل کوه او لیکل ستا ښکلي دي بد نه دي ډېر مزېدار دي نو شکر دی الحمدلله شاعران خو نه یو خو بس هغه پیښې یې کوو هسې صحیح ده کلام اورو جی د هغې نه وروسته بیا پوښتنې کوو د کابل غوندې زخمي په ځیګر پروت یم په خنجر وهلی شوی پر خر پروت یم د هجران بادونو داسې ځای له یوړم د هجران بادونو داسې ځای له یوړم لکه ګرد په لیمو او نظر پروت یم او د غربت نښې مې وپېژندې ځان کې که ملنګ دې په کوڅه کې نهر پروت یم چې تا د تورو زلفو په ماښام روکې کړې
چرته چې تا د تورو زلفو په ماښام روکې کړې او هلته مې سترګو درنه زړه ته مینتوب وړی دی واه یار او یو ستم دی د ځوانۍ په خوږو پویه نه کړم یو ستم دی یو ستم دی د ځوانۍ په خوږو پویه نه کړم هر یو ارمان مې ستا تصویر د پیغلتوب وړی دی کومه ټولنو کې ستاسو ناستې کېږي ټولنې خو جي په زم راځمه د صوابه کې یو د مانیره کې یو ټولنه لګي نو هغې ته لاړ شم خو لکه داره چې هغې کې ما شعر میر داسې خاص موقع ماته نه ملاو شوی بس غلی پکې ناست بس اورو او د خلکو وغږورو او خاموشۍ کې خو یو صحیح ده بل موجوده وخت کې کومه لیکوالان دي خوښي موجوده وخت کې خو زما منیر صاحب مې خوښ دی تقریبا او ټیلم ټول دغه پرنګ او ډېر خلک په ما باندې ډېر خلک دوکه کېږي مو اکثر ډېر راته وایي یاره وي ته خو هغه نه یې دغه یم نه خو مې کېدي چې لږ شمه که نه نو واقعي چې منیر د ما ډېر خوښ دی او ساحل صاحب شو په اوسنو کې او باقي لکه د دینه منظر صاحب خو زما ځان دی هغه خو پرېږده که نه هغه خو داسې سړی دی چې لکه هغې کې خبرې نشته که نه هغه ځکه نه یادوم جی چې ستا د مخ د چاپیرچل د زاویې نه وځي چې ستا د مخ د چاپیرچل د زاویې نه وځي د زلفو سوری مې د ژوند د دایرې نه وځي هغه نشه به مې د ژوند سرور کې څنګ نه ساتي هغه نشه به مې د ژوند سرور کې څنګ نه ساتي کومه پیاله چې د ساقي د پیمانې نه وځي او په خړو خاورو کې تصویر د خپل جنون جوړوي په خړو خاورو کې تصویر د خپل جنون جوړوي چې نظر ستا د ښایست د خاریې نه وځي او داسې دې پرېښودم او داسې دې یوازې کړمه داسې دې پرېښودم او داسې دې یوازې کړمه څوک چې راګوري نو د خپلې تماشې نه وځي او کم ارمان به دی کم ارمان راله په زړه او ځیګر پیښې دي باندې نادان صاحب شعر دی چې کم ارمان راله په زړه او ځیګر پیښې دي کم ارمان به د یاداشت د حافظې نه وځي او شعر دی چې په خپل غرور به کرښې راخ کې او ستومانه به شي په خپل غرور به کرښې راخ کې او ستومانه به شي ګران به دې هم یو ورځ د ژوند د حادثې نه وځي مننه جی څومره غرور پکې پیدا شي د دنیا نه وځي چې ستا په سترګو څوک مین شي نو د ځانه وځي یوازې زه لوټ شوی نه یم ستا د مینې ښار کې یوازې زه لوټ شوی نه یم ستا د مینې ښار کې هر سړی ځان له لوټ کېږي د کاروانه وځي او د وخت کاروان دی چې روان دی چاته نه ودرېږي د وخت کاروان دی چې روان دی چاته نه ودرېږي ستوري ځلیږي قافله د بیابانه وځي او ګران په بیللې د اخیری شعر د تا ته ډالۍ وي چې ګران په بیللې زندګۍ کې ستا نامه وړې ده ګران په بیللې زندګۍ کې ستا نامه وړې ده د جوارګرو نه څوک دومره په اسانه وځي تا چې د زلفو په رسو تړلي زړونه تړل تا چې د زلفو په رسو ګنډلي زړونه تړل ښه پوهېدم چې په رشتو راله لاسونه تړل او زه ډېر ساده ومه د مینې په چل نه پوهېدم زه ډېر ساده ومه د مینې په چل نه پوهېدم تا به خوله راکړه تا په زلفو کې لاسونه تړل او د درز ګډا دې لا زما د زړه نه وتې نه ده د درز ګډا دې لا زما د زړه نه وتې نه ده تا چې به هر ښکلي تخپو کې پانزیبونه تړل او مینه اسانه نه ده هر انسان یې څه پېژني نادان صاحب مینه اسانه نه ده هر انسان یې څه پېژني رور به د خور په منځ کې ولې دیوالونه تړل او ستا په ښایست باندې قسم دی چې خدای خط کړی دی ستا په ښایست باندې قسم دی چې خدای خط کړی دی ستا مور به تاله په مرۍ کې تعویضونه تړل او
څومره ساده وې چې د زړه په درد مې نه پوهېدې څومره ساده وې چې د زړه په درد مې نه پوهېدې ما چې د سترګو سیلابونو ته بندونه تړل او دا خیره نښې د ستا د قدم روانې نشي دا خیره نښې د ستا د قدم روانې نشي ګران په زړګي پورې چې ستا د خپو خاپونه تړل. ډېر ښه ګران صاحب، ډېره مننه جي. مختصر غونډه کې پیغام لرئ؟ نو بس جی مونږ وایو چې مینوالو ته به زه څه ووایم، خو بس الله دې پرې رحم وکړي او مهنګایي هم زیاته شوې ده په دې حالاتو کې څوک دې شعر او شاعرۍ ته نه سمیږي، خو مونږ خپل کوشش کوو او باقي الله دې رحم وکړي او الله دې امن زمونږ په پښتونخوا کې راولي ځکه چې مونږ دا منوږي یو. باقي ډېره مهرباني، خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. قدرمنو د ثوابۍ د سیمې اشفاقګران سره ناستې وکړو، ډېر ښه کلامونه، بیا په اخره کې پیغام. زما یقین دی چې دا خپرونه به ستاسو د زړونو او ذهنونو ورونه وټاکي. آباد او خالد بریا. ډېره مننه جي.